دندانم مادر خورد. بعد از 7 روز من دندانم مادر خوردم، بردم به کنج چادر خود، بردم بهش زیارت ها زیر کرد. که ما بال کردیم سری جدا شد از پیشی. بسیار سری راشون از پل از طول کرد به سر مغزه بپراته و باشی بپراته. زن و بچه کاکا تاری سپید سر سپید اینا گرد شهید کرد. به تعداد 11 نفر شده می فامیل ما که اینا شهید شد. آمدیم پدر خود گم کردیم، مادر خود، بیادر، قوم، اولاد، هیچ کس معلوم نمیشه در این وسط. میگردیم که شهیدا از خون است، چکا گوشت از پرتو است. د 1388 لمریز کال د سنبلې په لومړۍ ورځ د هرات ولایت د شینډن ولسوالۍ په عزیزآباد کلي کې د امریکایي پوځیانو د وحشیانه بمبارۍ په نتیجه کې د ماشومانو، ځوانانو، ښځو او نارینو په ګډون تر 190 زیات کسان شهیدان شول. دا د اشغال دورې د جنایتونو یوه بیلګه ده. د امریکا ظلم او جنایت. د شینډن ولسوالۍ اړوند عزیزآباد کلی. دا کلی د هرات د مرکز څخه 122 کیلومتره واټن لري. په شل کلن ښکېلا کې د افغانستان خلک چې یو له هغویو د دې کلي خلک هم دی ډېر ځورېدلي دي. په ځانګړې توګه د 2008 زیږدیز کال د اګوست میاشتې خونړۍ پیښه چې ډېر د ظلم او وحشت ډکه پیښه وه او په ترڅ کې لږ تر لږه 190 کسان شهیدان شول. د یادونې وړ ده چې ټول شهیدان ملکي کسان وه او ډېری برخه یې ماشومان وه. سیاسري، سپین ږیري، ښځې او نارینه هم پکې شامل وه. د دې سیمې خلکو هغه شپه د بمبارۍ له کبله ډېر ظلم او وحشت تجربه کړ چې په اورېدلو به یې هر انسان غمجن سي. سال 1387 بود. 6-1 توسط نیروهای امریکایی قریه ما محاصره شده. کسی راپور داده، هر راپوری که داده اونا خبر عمل از اونا. مراسم ختم قرآن داشتیم به امی سرا. اینجا 12 گوسفند برادر ما سال پیشتری شهید شده بود. اینجا به امی قریه، به امی خانه اینجا دیگاه خیرات دوار بود که ساعت 1:30 بجه نیروهای امریکایی اول دفعه که آمد یک علامتی از اونجا بزد، یک علامت سرخ بزد، بیامد به سر امی کوتی برارم که به نام رضاخان یاد میشد، به سر امی کوتی بخورد که بخورد دیگه بمبار شروع شد. از زمین تانکا میزد، از هوا تیارها میزد تا ساعت 8:30 بجه صبح. د نړۍ ستر ځواک او د افغانستان مظلوم او تشلاسی ولس دا غمیزه هیڅ وخت له یاده نه باسي. د پاسه چې برایله کړه پارچې مې لکه باران ورېدې، لکه باران ورېدې. بس برایه و چې مشته وای بس نه و چې به پر ومشتې بیا نه و کال به واوښتی. یو د بل درک مو نسو ورکولی چې یو د بله پوښتنه یو پر بل پوښتنه وکړو. بس هر یو خپل د نفس غرغړه اخیستي وو. دغه بلېده
چې به مو وکړه بس ولیده چې به مو وکړه بس ولیده نو پاک خدای ما سره پناه راکړه چې نه وتم نه مې کڅه دغه یو نوی شهید مو ورکړه یو نوی شهید څه سیاسري څه کودک څه سپین ږیري دا مو پنډ مو کړه بران جو پنډ مو کړه ګویا کې مې یو پنډ سپین اسمي بس ساري غاښونه خپل په لاس ټول کړه د سر ماغزه به پراته وو غوښې به پراتې وې هډوکان بې پراته وو سر ماغزه به پراته وو داسې به مې ټولول راوړی به مې غټۍ کوله به مې لکه کوټنۍ مېږې چې نه به مې غوښې کوټې کوې دغسې مې ټولول زما برابر پاک خدای دې پر اسلامي ځای کې هغه شپه نه راوي شوی جمع بود که 1 ساعت 1.5 بیجه شو بود ما به خانه خود خواب بودیم یک دم دیدیم که تیارهای امریکا بیامد تیارهای چرخی آمد تیارهای کلان آمد یک دم این منطقه را میتو زیر آتیش کشید ما گفتیم چی خبر خواهی میتو بمبار کردم که از ساعت 1.5 گرفت تا 5 صبح بمبار میکرد تا 5 خب بخیم تیارهای کلان بمبار میکرد با پسان با تیارهای چرخی آمد تا 8.5 با اونا بمبار میکرد خواهیم تو بمبار کردم که تا ساعت 8:30 صبح اینا بمبار زیاد کردم خب تعداد 90 نفر 91 نفر اینا شهید شد آری شهیدایی که از ما باید شده خوب اونا خود شهید شد در همون محیط منطقه شاید از قریبای همون شهیدا کسانی مونده باشه دیگه همسایه هایی که از پیش از اینا کمی که دورتر بود همانی به همون سایه که شما بریم یا ببینیم همون سایر بس صدها نفر اعصابای خود را دست داده میتونه نفرها رو ما داریم در داخل خونه ها خوشیشته از اون وقت مونده که هیچی از یک دم شو خو از مخو به هوا میره که چی گفت از این مؤثرات همون بمبار که اینا همین روانی شده اعصابا خود از دست داده سیاسرایی که از اون وقت دانمانی بمونده همون اعصابا خود از دست داده همون طفلایی که از اون وقت بمونده اونا خب بیخو به کلی دیوانه شده از اون وقت یعنی یک ظلم بزرگ بود که امریکا با ما کرد به یک شو با تعداد 90 نفر ما به شهادت رسوند اینجا 14 نفر از او سرا زن بچه فرار کرده بود بیامد بود بزی سرا خود شدید بمبار اونجا بود که ما اینجا باز پناه میشیم 14 نفر از او سرا آمده بود 14 نفر هم از امی خود فامیل امی سرا بود اینا هم خونه ها بود که تخریب شده اینا 28 نفر هم اینجا شهید شد 28 نفر بعد از 10 روز شما بیایم اینجا بعد از 10 روز اینجا یک جسد یک از ایتالیا یک زنی بود خبرنگاری بود بیامد فکس در روز دومی بود یه از وقت شهیدا بسیار بود کسی نمیفهمید صابر نمیفهمید از بیخمی دای بعد از 10 روز یک جسد از اینجا بیخمی دای همون زنکه ایتالیایی بفهمید و تو یک بیلی بیار اینجا باچیندیم یک تفلکی بود همین او گفت تو بال کس همین چیزی که ما عکس بگیریم که ما بال کردیم سری جدا شد از پیشی این از همینجا می تفلک داخل بوجی کردیم ببردیم به قبرستان شهیدا زیر کردیم بالا یو بجه و شپه دغه ولاړ سوه اشپزان ولاړ سو چې دیګې باندې کوی دیګونه یې باندې کول چې یو موږ خپل د دا ځای هم زه نه وم زه د فراه په مېلمستیا دلته راغلی وم بالا چې دیګونه یې باندې کول چې پر یوې بجې باندې دغه تیاري چې رالې بالا یې ټکاټک موږ د باندې بیده وو بالا زه په هوا وتم د خوبه چې په هوا وتلم دا زما ورېنداره ولاړه خپل هغه کوچنیانې یوړه کور ته باره مې دا زما مور ویل کښېنئ کور ته ولاړو زما پلار سپین ږیری و
دوباره چې ولاړ کور ته چې تیارې رالي بالا یې اوانونه راته کش کړ اوانونه یې غورځول بالا زما کوچنیان شهیدان شو بودک شو موترا بیامدک به چاکا بچه ما بود بچه گل احمد خان بود اینا به این سرسرا بود بس که بیامد بمبار شروع شد بمبار شروع شد 90 نفر تا چوچو پوچو زن و بچه کاکا تاریش سپید سرسپید اینا گرد شهید کرد امی خودم که هستم از خود اولاد ندارم یک بچه فرزندی با من باغ مدود بود ایر ما 10 ساله کردم همینجا تریش شد به سر امی سر بیامدم امی گشته البته گوشه چودر خوب بردم فامیل خود ما به تعداد 11 نفر شهید شد که نام‌های از هم به شما بگیرم یعنی از خود ما یک دخترم بود به ما بمبار شهید شد یکی همشیری ما بود شهید شد 2 تا خوارزاده ها ما بود شهید شد داماد ما بود شهید شد خسر ما بود شهید شد 2 تا خوشلوچای داشتم اونها شهید شد یعنی 2 تا خوشو داشتم خوشوام شهید شد دیگه می تو به تعداد 11 نفر شده می فامیل ما که اینا شهید شد با مو شب نفر شهیدان سو د شپې وی تیاری رالی زما د اکا د زوی خیرات و دوباره موږ په هوا وتو چې په هوا وتلو بالا یې پرې نه شو لوګړم باګړم د کښې زمینې را باندې شروع کړه د پاسه تیاری را باندې رالی دغه یو نوي شهیدان مو ورکړه دغه ماچت ته دا سره ته سره د ټولېدو نه ته دغه اوس هم موږ هغه ویني چې په یاد سي شپه ته سهاره موږ خوب نه لرو اول مو اخیستی دی زما د پلار کول انګر ته شهیدان سه پاته زه سم د دا دیوال پایه باندې پر ما باندې چپه سه تر خاورو لاندې سه زما مور زخمي و راله خاورې زما څخه کش کړه زه یې لڅه کړم چې لڅ یې کړم والا مال مورې ما ته یو ټکی اوبه راکړه اوبه په څښکې درکړم دغه ګرشیان تر خاورو لاندې دي زه اوبه په څښکې درکړم والا زه تر دغه خاورو لاندې دغه پرته وم چې پرته وم دوباره زما مور دا خاوره چې پر ما دیوال چپه سو تر دغه ځایږې پورې خاوره زما څخه کش کړه زه یې لڅه کړم چې لڅ یې کړم زما مور ټپي وه دلته دغه دا کلمې دا یې راوتلي دا خپل ټپ یې دغسې نیولی و چې نیولی و دوباره ما ته اوبه راکړه ولاړه ویل اوبه نسته په څښکې یې درکړم دا زما د خور سرای نږدې ویل ودره چې زه وګورم دا ستا د خور سرای هم چپه سوی چې زما مور د یې خوا چې یو حد زما څخه ولاړه چې تیاره راله بل اوان یې وغورځېد زما مور راشهید سوه با آخری هم یک دختر خوردیم و بداشتم دختر 3 سالی بود این از پیش ما گم شده ما گفتیم این شاید بمیشه یک جای رفته باشه خود داخل همین خونار امینایی که بمبار شد بود بگشتیم داخل همین خونار بگشتیم یک دم دیدیم که یک چوکی پیرن یادم زیر خاکا معلوم میشه همین خاکا رو بر کردیم که بارا کردیم دیدیم که همین دختر خود منه یعنی بود شهید شده بود آخرین نفر همون بود که ما از زیر همین خاکا بیرون کردیم بمیشه یعنی یک ظلم بسیار بزرگی امریکا با همراه ما بکرد تقریبا 11 ساله 10 ساله بودم شب بود ما نمازدگر مراسم ختم قرآن داشتیم مراسم ختم قرآن ماما بوده که شب رفتیم در خانه خواب شدیم خوشحال بودیم صبح میایم مراسم داریم ختم قرآن است نان میخوریم ساعتا 1-1:30 بجه تقریبا همین محل بود که یک دفعه صدا پیر و تیاره شد همین مادر و پدر ما را از خواب شوند که دور رفتیم در خانه دیگه همی تو یک رقم زدنی بود که همی صدا بیخی ما وحشت کردیم خرداد همی داخل خانه گریان میکرد غیق میکشید بیخی آلات شب گنده بود سر ما شب خود تا صبح زد تا همی صبح زد صبح دیگه یک رقم وحشتی بود که ما وحشت کردیم جستیم رفتیم دکانا بازار داریم اینجا نموندیم گفت که امریکایی بمبار کرده از این قریه یک وقتی امریکایی رفت ما آمادیم اینجا خیلی مردم جمع شده بود سر همی خرابا سر شهیدا که آمادیم نی پدر خود گم کردیم مادر خود بیادر قوم اولاد هیچ کس معلوم نمیشه در این وسط میگردیم که شهیدا از خون از چکا گوشت از پرتو از غیغ از مردم می گوشتار جمع میکنه و میبره بیخی حالات گنده بود سر ما وحشت کرده بودیم یک رقم وحشت کرده بودیم هیچ به خود نمیفهمیدیم دیگر رقم احساس میکردیم که چی کار شد سر ما
چې اذانونه یې وکړه دوباره دا کاپیران راغله په سرای داخله سول تسلیم شئ دا ستا خورباله کنې په پارسي ویل بالا هېڅ څوک هم نه و چې خو نو ګرد زما پلار خو دغه و ما پلار خو ټپي و زګیروی و زه خو تر خاورو تر دغه ځایګي پورې تر خاورو لاندې یو مې دا سر پاتې و چې مې وکته چې په لاسونه پورته کوي تسلیم شي دوباره زما پلار هلته حکومتي نفر است ومې پېژندی ګر سو ضربه یې ول ما پلار یم شهید کوي بل ما د کاکا زوی و دا یم شهید کوي چې شهید یې کوي دوباره نو دلته پر دا خاورو زه پرته یم او نه راغورځي و غړم غړم مې دی دا زما د یو کاکا مې ژوندی و د دې د الله اکبر ورته سهار الله اکبر ما د کاکا یم وویشتی تیاره راله دا یم وویشتی زما مور زخمي سوه اول سر زخمي سوه بله زما مور شهیده سوه د دې بمباریو په سبب د شهیدانو ترڅنګ ډیری کسان ټپي سوه په رواني ناروغیو اخته سوه او ماشومان لا تر اوسه هم د هغې شپې په ویرې کې دي عظمی مردم جان میخواهیم که همه عظمی امریکا می پرسان ظلم و مربا کنه که به چی خاطر ما بیگناه بودیم اماد گفتین که طالب است نه طالب بود نه چی بود ما هم خورد بودیم از اون وقت حالی با ما ایت مشکلات ها اعصاب پیش شده که همین اما دور پیش ما حالی ما باید سند رسیدم فراموشی زیاد دارم خلطنگی زیاد دارم شبا خواب میشم خواب ندارم از تاثیر ما است از اون تاثیر بمبار است بیخی خیلی تکلیف با ما پیش کرد و عظمی مردم از این سازمان ما میخواهیم که همی پرسانیم و از این شهیدان ما بشه که با چی خاطر همینا رو بمبار کردیم و ناغ بیامدیم حالی سر پیلن سر مجاهدین انتقاد میکنه که بشارت زیر پا کرده اما اونا کرده زیر پا که ما را بیگناه بمبار کرده بیگناه زده باید سازمان مردم جان از اونا پرسان کنه حالی پیلن ما از امارات اسلامی خوش هستیم امنیت است تکنی است قراری است امریکا سر ما وحشت کرد که تا 2 سال تیارا می آمد ما در بیرون نمیتونستیم استاشیم غیغ میکشید خرداد خانه میرفت وحشت بود اینجا بیخی زخمی ها داریم از اون وقت خیلی تپلاس خرداست که حالی پیلن است به خود نمیفهمه تکلیف اعصاب داره تکلیف روانی داره خیلی ظلم کرد سر ما امریکا بیخی ظلم کرد اما تا که زنده باشیم فراموش نمیکنه از یادمون نمیره نفر شهیدان سوه په دغه شپه پر 2 بجو زه پر بم ولاړ وم راچوه کېدلم چې دغه نوي نفر چې سرې لمبې دي په دغه سرایو کې سرې لمبې دي دغسې پورته کېږي دغه لمبې وې دغه پورته کېدي و دغه پورته کېدي زه پر بم ولاړ وم دغه نوي نفر شهیدان سوه سهار چې رالم دغه سهاري ته زه ټپي سوم پر دغه سهاري ته زه ټپي سوم وولېدلم کښته او دغه د امریکایانو تیارې وې دغه راتلې و پورته کېدي و دغه راکټ یې وهلی و دغه پورته کېدي مالګرد یې تمام کړه دوباره زه هم ټپي سوم وولېدلم و دغه ته وولېدم زینو ته په دا زینو کې زه هم پروت وم نو دغه ټوله د اکا زامن قومان دغه ګرده ټپیان سوه ګرده مړه سوه بس مړه سوه ګرده شهیدان سوه دغسې هر یو خپل درک لري نه و ګل احمد خان پلاړه ګرده سره تر په تڼې سوه نو دغه جاسوسانو دغه نهکر راپورونه راوړه ویل دلته طالبان راغلي دي د طالبانو شاید هم نه و موږ یې ټوله دغه کودکان ګرده موږ یې دغه کړو بمبار کړو دغه بمبار یې کړو پر غري ناکه دغه راپورچیانو راپورونه ورکړه بس یې دغسې بمبار کړو صاحب دغسې خراب کړو دغسې در به در یې کړو سره دغسې ووالو دا دې خرابې وینې دغه دې ټوله خرابې دي چې دغسې ولاړ دا د ځینې شهید سوو ماشومانو نومونه دي تاسو وګورئ چې د دغو شهیدانو په منځ کې ډیر د لږ عمر ماشومان هم شامل دي د 1 کلن ماشوم نه نیولې بیا تر 18 کلنه پورې دغه شپه یرغلګرو پر هیڅ چا باندې رحم ونه کړ او په ظالمانه توګه یې خلک په نشه کړل هغه که لوی و او که کوچنی که ښځې وي او که سپین ږیري هر څوک چې به له کوره راوت هغوی به یې په نشه کول او په شهادت به یې رسول نړۍ باید وپوهېږي چې امریکا څومره وحشت په دې هیواد کې خپور کړی و دا عادلانه جګړه نه وه امریکا د توپونو ټانګونو او تیارو په وسیله
د افغانستان پر بیګناه او مظلوم ولس یرغل وکړ. دا غمیزې باید د تاریخ په پاڼو کې ثبت سي ترڅو حقیقتونه په ډاګه سي او د حق او باطل لاره ټوله وپیژني. خو د اسلامي امارت د مجاهدینو په مټ اوس الحمدلله په افغانستان کې د اسلامي نظام سپین بیرغ رپان دی او خلک په آزاده توګه د مینې، محبت، ورورګلوۍ او اتحاد په فضا کې ژوند کوي او د بشپړ امنیت څخه برخمن دي.